هغه ولاړ دی د هغه لالي له قبر کني لکه لګیا وي څوک ژوندي سړي له قبر کني. لکه چې نن خو د اسمان راغورځېدو یاره ده، لکه چې نن خو د اسمان راغورځېدو یاره ده، نن یې یوازې یو بابا بچي له قبر کني. زما د فکر ملګرو، زما خوږو ملګرو، زه نن صرف دې خبرې له راغلم چې تاسو اکثر زه د خلکو نه اورم چې زما خوږ، زما د فکر ملګری، زما د زړه ترجمان، زموږ د ډېر د پښتون ولس یوسف جان اکثر خلک خفه کي او داسې غمونه راتازه کي. نو اول خو زه دا خبره کوم چې زموږ دغه د فکر ملګری چې کوم دی، هغه چې کوم غم لځي نو هغه غم د زړېدو نه وي، هغه الرډي تازه. او دویمه خبره زه دا کومه چې یوسف جان چې دغه خلکو له لاړ شي نو د دغه خلکو هغه فکر چې کوم دی هغه درد په ټول ولس وشي. نو چې کله دغه فکر دغه درد په ټول ولس وشي نو دغه خلکو ته تسلي میلاو شي، هغو ته یو هغو په ذهن کې دا راشي چې دا کم درد، دا کم سوچ چې زه په زړه باندې تېرومه نو دغه په دغې څوک پوهېږي چې کوم خلک پرې پوهېږي. نو زما دا زه خواست کومه چې کم سے کم موږ له دې که هغه لس حوصله نشو ورکولی نو د هغه حوصلې نه ماتېږي، داسې خپل سوچ به د هر چای، خو دغه فکر د موږ مخ په وړاندې بوځو. نو زموږ سره یوسف جان لالا هم ناست دی نن، نو ما ویل چې زه دغه خبر د ده په مخ کې وکړم. دا ما مخکې هم